نزول هغه دا دی د مفسرینو په وینا دا سورت مکه مکرمه کې نازل شوی دی. شان نزول یې دا و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت حساب او جزا خبره وکړه نو د قریشو یو مشر نضر بن حارث یا ابو جهل استهزاء وکړه او ویې ویل ای محمده که دا رښتیا ده نو د عذاب راوله چې موږ پرې پوه شو. نو الله تعالی دا سورت نازل کړه چې پکې د عذاب د نزول او د قیامت د سخت ورځو یادونه شوې ده. د سورة المعارج موږ ته دا مهمه فایده راښیي د دنیا د عاجل غوښتنو پر ځای باید انسان د آخرت لپاره صبر، عبادت او نیک عمل غوره کړي. په دې سورت کې الله تعالی د انسان طبیعت بیانوي چې کله مصیبت پرې راشي ناراضه کیږي او کله نعمت ورکړل شي بخیل کیږي، خو بیا الله استثناء کوي او فرمایي چې مګر هغه څوک چې لمونځ کوونکي دي او خپل منځونه پر وخت کوي، صدقه ورکوي او قیامت ته تیاری نیسي، هغوی به د جنت په نعمتونو کې وي.